د دوو لوڼو پلار و مور چې په خپل لوڼو باندې دین زده کړی دی په د لوڼو پرورش یې کړی دی دا به په جنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما سره دغه رقم نږدې اوس خو موږ لوڼې بوج بولو اوس خو موږ لوڼې د خپل ځان دپاره تاوان بولو زوی د ځان دپاره نه په بولو او حال دا دی چې زوی نوکی لږ غټ سو بیا په تیر چې کور ور جوړ کې بیا د پلار سره تعلقات ختم کوي لور که واده کې چې بیا هم راسي بیا د مور سره کالي مینځي د پلار سره مینه کوي د مور سره مینه کوي اوس ورته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي اول د ترمذي شریف حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنة كهاتین څوک چې د دوو انجونو پرورش وکړي در دې چې هغه بالغ شي نو زه او دا کس به جنت ته د دوو ګوتو په شان یو ځای داخلیږو لکه دا دوې ګوتې چې دي وړونو فکر وکړئ دا لوڼې نعمت ته پروردګار عالم وبولي د کوم سړي چې لور پیدا سوله او دول الهي شکر دی چې لور دې راک بیا په دې خپله لور باندې قرآن زده کړي دین به زده کړي دغه لور تر وخت تر واده پورې چې دا ودېږي چې دا څونې خوراک کوي دا څونې څښنګ کوي څونې میوې خوري دا ټول د مور و پلار د نیکۍ په تله کې تله کېږي دا ټول د مور و پلار د نیکۍ په تله کې تله کېږي پلار دې هم په کور کې غوږ ورته ونسي مور دې هم په کور کې غوږ ورته ونسي چې لور د پروردګار عالم څونه لوی نعمت دی د دې خوراک و د دې څښنګ دا د مور و پلار د نیکۍ په تله کې تله کېږي او د کم چا چې لور پیدا سوي دی صحیح پرورش وکړي دغه لور چې څونې قدمونه پر مځکه ایږدي د وخت تر واده پورې چې دا ودېږي که 20 کالې که 10 کالې که 15 کالې دغه قدمونه در وخت تر واده پورې د دغه نجلۍ قدمونه چې پر مځکه ایږدي دا د مور و پلار د نیکۍ په تله کې تله کېږي دا بل کرامت دی د نجلۍ چې مور و پلار یې پرورش وکړي دریم دغه یې دا دی چې مور و پلار د خپلې لور پرورش وکړي د انسان په شواروز کې 12,000 واره سا کښته ځي 12,000 واره پورته ځي 40,000 نیکۍ د دغه نجلۍ د مور و پلار دپاره د ورځې لیکل کېږي نو ای پلاره ته خو لور بد بولې ته خو د لوره بد وړې وا لور مې زوه کړې ده ای خواشي خو سره چې مژور ته ښکنځل او په جرت وایې چې تا ولې لور راوړې ده تا خو د دې غریبې په قدرت کې نه ده نو ته دې نعمت ته نه ګورې چې د دې قدمونه د مور پلار د نیکۍ په تله کې تله کېږي د دې خوراک د مور پلار د نیکۍ په تله کې تله کېږي د دې ساګانې د مور پلار د نیکۍ په تله کې تله کېږي ته ولې د لور څه بد وړې لور پرورش وکړه لکه د په زوی چې څونې خواري کاږي په لور باندې د غونه 3 چنده وکاږه نبی علیه السلام وایي څوک چې د دوو نجونو پرورش وکړي در دې چې هغه بالغ سي نو زه او دا کس په جنت ته د دوو ګوتو په شان داسې ګوتې ونیولې یو ځای داخلیږو نبی علیه السلام به د خپلو ګوتو مبارکو سره اشاره وکړه چې دغه شان یو ځای به جنت ته داخلیږو دریم د 3 لوڼو پرورش کولو سره هم انسان جنت ته داخلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عال 3 بنات فأدبهن ورحمهن واحسن الیهن فله الجنه کم څوک چې 3 لوڼې پیدا سولې او پرورش یې وکړي او دغه لوڼې پرورش وکړي ادب یې ور وښوه پر دوی رحم وکړي او د دوی سره احسان وکړي یعنی په صحیح ځای کې په نکاح ورکړي نو د داسې کس دپاره جنت واجب دی د داسې کس دپاره جنت واجب دی موږ خو اوس نجلۍ سبقان ویلي پلار یې په پیسو ورکړي د پیسو په خاطر یې واده چاته ورکړي
چې هغه لالو شاباس کلندر دی خپل من دی نه دی زده شه یې نه دی زده پلار یې پیسو ته ګوري وایي پلانکي لور په 14 لکه ورکړه پلانکي په 14 لکه ورکړه پلانکي په 6 لکه ورکړه دغه دی اوس د خپل ځان د پاره نوم بولي دغه دی اوس غیرت بولي دا غیرت نه دی غیرت دا دی چې لور په دین په زده کړه لور راولاړ سه یو مسلمان ته ورکړه یو عالم و طالب ته ورکړه یو امي چې مسلمان یې 5 وخت لمونځ په جماعت باندې کوي نیک سړی هغه ته دا لور ورکړه ما او تا نن د پیسو په خاطر لور خرڅوو پر لور مې خریداري شروع کړې ده الله جل جلاله دې موږ ته هدایت وکړي کان معي فی الجنة هکذا داسې کس په نبي علیه السلام وایي د ما سره په جنت کې دغه شان یو ځای وي نبي علیه السلام 4 ګوتو سره اشاره وکړه دا 4 ګوتې نبي علیه السلام پورته کړي چې موږ به په جنت کې دغه شان یو ځای یو په بعضې حدیث کې راځي فقد وجبت له الجنه د ده دپاره به د جنت یقیني واجب دی دوم د یوې لور پرورش کولو سره هم د انسان د جنت مستحق ګرځي خو اوس به سړي ته دا خوابچا ورځي چې کشکې زما 2 لورې وای نو زما خو 1 لور ده اوس به زه جنت ته ولاړ سم که به نه سم لا د یوې لور پرورش کولو سره هم انسان د جنت مستحق ګرځي